مرګرو زما د خبرې په ځام بد نه کوي. قرآن مې مخې ته دی او د کعبې په رب درته قسم کوم چې دا زه د الله د رضا دپاره ویم. موږ ویو نه موږ الله په دې مکلف کړي وو چې ته چشتي شه یا نقشبندي شه یا قادري شه او یا سروري شه. که وی والله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته به ښودلي وی چې لکه ګوره دې طریقو کې ځان داخل کړي. بعضې زموږ د سادهګانو ورونو ته که ضد کوي او که حسد کوي دا د دوی بازار دی ګرم کړی دی. موږ نه ضدین یو نه حسدین یو او نه حق پټونکي یو. که دوی خیانت کوي موږ یې نه کوو او ان خانو فما خنا. که دوی دشمني کوي او ان عادو فما عدنا. موږ دشمني نه کوو. که دوی موږ نه خپوي نو اناس اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنا. را دي چې موږ ته د خپله بیماري وښیي. که دی وایي چې تاسې په ناحقې وایي او موږ په حق یو نو او من یبارز فلیقدم نفسه او من یسابق یبدا فی المیدان. بس کې دیني موږ به توبه وباسو خو موږ خو دې پوه کړي که نه. دی به وایي دا چشتیه ده او دا نقشبندي ده او دا بل دی او دا بل دی. دلته د توحیدین ورونو باندې یو شک راځي. زما دې کې نه په چا رد مقصد دی نه لالچ او نه بل څه. قسم خلک په ډېر په دې ټوله ډاګه جدید خلک قسم نه کوي او ما ته په دې خبره وکړه وایي فلانی موحد دی او شیخ دی او عالم دی او هغه وایي چې دا په دې قادریه او نقشبندیه او چشتیه او دې شي کې دی. پلانې ګوره بیعتونه اخلي. ابن حجر د دې جواب کړی دی. د هغه کتاب دی کشف الغمه. کشف الغمه کې ابن حجر وایي کم عالم چې کم بدعت او ګناه کوي د هغې نه به د هغې باره کې تپوس نه کوې. چرسي ته ووایه چرسي جانه ته ولې دا چرس کې یاره چې د غیبت نه پې خلاص یمه. بدعتي ته ووایه بدعتي دا بدعت ولې کې یاره چې رسول الله خو نه دي کړي که نه خو خیر دی منې کړی یم ته نه دي. تا ته وایي د ملا علي قاري عبارت نه دی معلوم چې د نبي تابعداري به په اتباع او په ترک دواړو کې کې والاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک ایضا فمن واظب على فعل لم یفعله الشارع فهو مبتدع. د شیخانو به احترام په خپل ځای کوو خو که چېرته دا قادریه او نقشبندیه او چشتیه بعضې وایي سا به بنده کړي او داسې به وکړي او هغسې به کړي. ما انزل الله بها من سلطان. قرآن او حدیث کې نشته که یې زه به اوس دا ټول بیعتونه او څه وکړم موږ ته دې څوک وښیي.